حضور مبارک ورتا آواز کی یا حمیرہ. کله بچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام د منی آواز کولو فرمایل بیا ورته یا حمیرہ اے د سره رنگ خاوند. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راغلا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. پډیره خوشالی باندې راغلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باندې لاسونه مبارک کی خودل ورته یا رسول الله زما مور او پلار دي تانه قربان شي زه حاضر یم. حضور مبارک مسترګي ورغلی واپس سترګي مبارک کولا وکړلی د حضور علیہ الصلوۃ والسلام سترګو مبارکو کې وخت لاړ رااله د حضور علیہ الصلوۃ والسلام شونډې مبارکې وخځېدلې. بی بی عائشہ دې تپوس کوي و زما مور او پلار درنه قربان شه. دې وخت کې تپوس کول تا نه ځان دپاره بې ادبي ګڼم خو یا رسول الله تا شونډې چا سره وخځولې؟ وای ای د مؤمنانو مورې جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام او اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام او میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام او عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام څلور واړه فرشتي راغللي. هغوی زما څنګ ته ولاړې وي چې کله زما د خولې نه آواز ووتلو هغې فرشتو را سره لاس ملو کړلو او راته وفرمایل اے دا اللہ محبوبا استا کورتا کوٹی تا بی بی عائشہ رازی منگتا حیا رازی تا دا عائشی سر دراز خبریو کا تو الحمدللہ او بے ورطا فرمائل چی رب العالمین جل مجدہو ولا الہ غیرہو ستابو بی بیانو باندی سلام وائی. دنیا کی بدا سی مثال قائم نشی او نه به څوک داسې ووایي چې داسې خلق بګندې بیا په دنیا کې سترګې کولاو کی. عزیزانو هغه خلق چې د آقای نامدار جناب رحمتا للعالمین محبوب خدا صلی الله علیه وسلم سره په بیګا او ماښام سحر او غرمه په هر ټیم باندې به خپل سترګې د آقای نامدار په دیدن خړوبولې. عزیزانو یو عالیشانه ورځ او ماتم راغله چې د هغوی هغه تنده نه ماتېدله کومه تنده به چې هغوی د ولږې په دې محبوب ماتوله او کومه تنده به چې هغوی د ډېر غم په دې محبوب په لیدو باندې ماتوله هغه ټول انتهایی هغه ټول تکلیفونه او مصائب دغې ورځې ته راجمع شو چې کله مې محبوب خدا صلی الله علیه وسلم د دنیا نه سترګې پټولې د دنیا د خلقو سره یې مخه کوله. انشاء الله العزیز نن د دغې خلقو د محبت انتها بیانوم. نن د دغې صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغوی محبت بیانوم. نن د صحابیاتو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغې بیبیانو مبارکو د هغوی درد او مینه بیانوم. او الله رب العزت نه غواړم چې الله کریمه د دغې محبوب خدا د دغې رحمتا للعالمین د نبی چې چا بیا بیا ادبي او ګستاخي کړې ده فرانسه کې الله کریمه دغې دفتر باندې الله د اسمان نه اور را وغورځوه او یا رب العالمین هغه د کروڑهاو مسلمانانو زړونو ته چې درد رسېدلی یا الله فرانسه کې داسې درد راوله چې د ټولو فرانسیانو زړونه ودردېږي. الله کریمه چا چې د محبوب خدا بېادبي کړې ده چا چې د محبوب خدا کارټون بیا چاپ کړی الله دغه لاسونه خدای د دنیا په مخ باندې وشرموه. الله دغه سترګې وشرموه. الله دغه ملک ذلیله کا. الله دغه ملک باندې د رحمت صادر غون کا. یا الله دې باندې د قهر صادر راخور کا. عزیزانو د رحمتا للعالمین د هغه شعر چې حاجی محمد امین عاشق رسول
پخپلو اشعارو کې وای چال ورشم چاته اجاړم په غم د اسلام. یا الله د دنیا باچاهانو تلار شو هغوی د دنیا په نشو کې مبتلا دي. یا الله چاته ورشو چاته د آقا انعامدار د مینې او محبت فریاد حاجی محمد امین صاحب نور الله مرقده فرمای چالر ورشم چاته اجاړم په غم د اسلام. چالر ورشم چاته اجاړم په غم د اسلام. چې زړی غشي په دې غم هغه انسان نشته دی. آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک د بیماری حالات سیوا شو. بلال رضی اللہ تعالی عنہ راضی او د ماخام اذان نه بعد د حضور مبارک دروازې در شلته ولاړ دی. حضور مبارک میں د تکلیف په حال کې دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام باندې تکلیف سیوا دی. یو څنګه ازواج مطهرات ناست او بل طرف دے د حسنین امور ناستا دا. د حسنین امور علی شیر خدا طلب کرلا ورتوی اے فاطمہ دروازے اوہلا ورتوی بابا جان سحال کی دے. بار صحابہ کرام ولار بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حسن تفرمائی اے زماد زڑ قرار اے دا بابا جان پتنگا و پا بابا جان بانی غڑے دلے گل پاسا او بابا تا دی افرمایا چان قریب زما بابا بدرن ابدی مخ خوالی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دروازی ترا مبارک مخبان دی اوخ کرا روانی دی. علی شیر خدا ورتو فرمائل و بچڑیا لار شمیندو تا دی فرمایا چی تاسی او طرف تشیز در زمان او آقا انعامدار سر ملاویگ. کلچ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن الیگلو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پویشو بی بیانو تے آوازو کو اے بی بیانو رازی را پاسی رازی را پاسی چاچی لسکل نہیں کی دا جناب رسول اللہ سرد اسلام بیعت کرے دے اگا گل بہر ولار دے. ازواج مطہرات روان شلو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا قائن نامدار مبارک پہ تندی باندے لاسی خودے عاشق رسول مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اگے مبارک ورت آواز اکڑلو ورتے او فرمائی اے علی شیر خدا اے علی اے دا حسنین اپلارا لگ پما بانی مرحمو کا واللہ العظیم زرکی میں دا عشق لمبیرا اوچتی دی زرانا قائی نامدار غواری وتدا قائی نامدار کورتزی
लग पमा बाने रहम का चे ज़मीन द जानान दीदन उकमा। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुर्शल बांध लाश की खो दे दे आका इनामदार वर्तास की व अली व अबा तुराबा पमंडल आरशा बीबी बस्ता यो तरफ तलारशी औ जमा मुअज्जिन रावला आका इनामदार मिद बिलाल द दर न खबर शलो वल्लाह द बिलाल द सिनी चुगार द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि शलो हर अली शेर खुदा वर्तास की ए बिलाल राज बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु दाली से पसरवान अली शेर खुदा चिकल पुदुरशल बांधी दो कोटी लाश की खुदलो आज कई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक वर्तावाजुक वाली शेर खुदा लग तरफ माता परेता पाखा इनामदार बांध द गुल पशांति उगड़ी दलो औ फजल की द इश्क लंबेरा उचत शुली हज़रत सैयदुना अली अल मुर्तज़ा वर्तो फरमाइल ए बिलाल आका इनामदार मुजड़वा आका इनामदार मुजड़वा वो आका इनामदार बांदी दर सेवा की बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेदा का इनामदार पूग बांधिला सर की खुदलो आवाज की या खलीला या खलीला ए खलीला मा खुटुल कौम कबिलस्तान कुर्बान करला माखोता पसी जामी लंकड़ले अब्दुर्रहमान बाबा वही मादाता पसी दाखपुली जामी लंकड़ी तलाबे पमा गुमान दना मुनंकी माखोता पसी टूल जिहान कुर्बान करो वदा अल्लाह महबूबा माबद प्लार मीन पता मा तौला माँ बदमुर मीन पता मा तौला माँ बची पकार न दी जमा जन पकार न दे वो महबूबी खुदा दा दोस्तर की मुबारक रात उगड़वा आका इनामदार रहमतल लिल आलमीन जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हज़रत बिलाल तो फरमाइल ओ बिलाल अलान दमान जटे इमदे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की द बदन ताकत कमजोर है शु हुजूर अलैहिस्सलाम पासीद लेन शु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बखपल जे क्यों को अली शेर खुदा लाड़ जमो की सहाबो तो फरमाई तासे जमो की जमा दर्द से वादे रहमतल लिल आलमीन में कोर की बिया भी बियान रागले अज़वाज मुतहरात रालल हसनैन मुबारकान में दाका इनामदार प अमर बांधे मानज़त हलाल आओ द मानज़त पा मस्जिद नबवी की द बिलाल औ द अली औ द हसनैन द स्तरगुना द सैलाब द उख को औ द हुई पदे गरेवान बांधे लारे उख को जोड़े करे सहाबा तो पता ओ लगेदा कि वल्लाहिल अज़ीम मंगना आका इनामदार मखा अखली माखाम मानसनाबाद द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम प बीमारी के लग तखफीफ रागे लग आसानते रागला दर्द कमजोर है शु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुबारक तो फरमाइल ए द मोमिनान मोरे लाड़शा औ खपल प्लान लदिम दरखास्तों का
او صحابه کرام درې کسان راولي زم مسجد نبوي ته صحابه کرام سره خبره کوم صحابه ته جمعات صحابه ته کور صحابه ته بازار ټول جهان ور باندې لمبه لمبه ده مسجد نبوي ته صحابه نه بالکل چوي صحابه کرامو نه روح لاړو خدایا د ماقام منځ راغی خو جناب رسول الله را اونوتو صحابه کرام دومره غمجن دومره درد او تکلیف چې د صحابه کرامو زړونه یو بل ته به لیدل چا دا ادراک نشو کولی چې د آقا انعامدار متعلق تپوس وکړي چې حضور څنګه دی عزیزانو د حضور صحابه قسم په خدای د قربانۍ مثال قائم کړی د موسی علیه السلام خلق موسی علیه السلام ته وایي فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون زه موسی ته لاړ شه ستا رب جګړه وکړي موږ به مو تماشه وکړو لیکن د پیغمبر صحابه انس ابن نضر رضی الله عنه د احد په میدان کې آواز وکړو احد په میدان کې حضور فرمایل اے صحابو کوم خوا لاړئ انس ابن نضر رضی الله عنه د حضور مبارک اوخې ته ډډې ته راغی او د انس ابن نضر سترګې سرې سرې را ووتلې و یا رسول الله یا حبیب الله زما د رب ذوالجلال قسم وي د احد هر یو کاڼی ستا ملګرو ته اواز کوي د احد هر یو ګرد خور غبار صحابه سره د محبت اظهار کوي یا رسول الله یا حبیب الله ما سره مخه وکړه انس بن نضر ولی جنگ روان دی انس بن نضر وی باس نور ملاقات با په حوض کوثر کې در سره کوم انس بن نضر لاړو په څلوېښتو کافرانو باندې یو هجوم یوړو والله العظیم حذیفه بن یمان رضی الله عنه فرمایي حذیفه وی په دغه دوران کې زما پلار هغه شهید شوی خو د مسلمانانو د لاسه لګېدلی ځکه چې دومره غبار جوړ شو دومره ګرد راغی چې د صحابو بالکل حواسو کار پرېښودلو چا دوست او دشمن نه پیژندلو ما ډېر آواز وکړو دا مې پلار دی دا مې پلار دی لیکن یمان رضی الله عنه هغه د احد په میدان کې د مسلمانانو د لاسه شهید شو چاته پته نه ولګېدلې خو هغه وی والله که زه د پلار شهادت دومره جړولی وم لیکن د انس بن نضر دی خبرې ودردولم چې محبوب ته راغی ورته وی یا رسول الله مینې سره آواز را کوي د محبوب سره د محبت اظهار کوي موږ نن بیان کې د ربیع الاول جلسه منځو انس بن نضر راغی ورته وی السلام علیک یا رسول الله محبوب مخه خراک حضور فرمایل و انس بن نضر سلام مخه اخلی ورته وی یا رسول الله باقی ملاقات به حوض کوثر کې کو انس بن نضر ورته غاړه ورکړه حضور علیه الصلاة والسلام تندي باندې ښکل کو په څلوېښتو کافرانو باندې هجوم یوړو انس بن نضر آواز کوي اے دشمنانو د رسول الله که څوک په ځان باندې میندې کونډول غواړئ ځان باندې ښځې کونډول غواړئ میندې په ځان بوري کول غواړئ خویندې په ځان جړول غواړئ نو د انس بن نضر مخې ته راشئ خالد بن ولید وایي والله چې بهادري به د هر چا بهادري وي خو د انس بن نضر رضی الله تعالی عنه مثال د محبت قائم کو وای داسې آواز وکړو وای زه بره غونډۍ باندې وم وای د دې څلوېښتو په څلوېښتو چا سر اوچت نه کو انس بن نضر په ځمکه پروت و 14 غشي په زړه لګېدلی و سینه غلبېل وه او یو لاس باندې به توره واله چې کوم کافر او مشرک به د دې د مرګ معلومولو دپاره راتللو چې دا معلوم کو چې دا مړ دی که مړ نه دی
د به لاس لاندې ایښودی او چې هغه به پې سر راټیټ کړو دی به د توره داسې کړه. الله په توره کې دومره طاقت اچولی و چې هغې به سر لاندې پرېوتلو. 40 کې 20 کسان کافران مشرکان مردار شلو او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام انس بن نضر رضی الله تعالی عنه د لاسه باقی نور مشرکان زخمین شو. انس بن نضر د خپلو زخمونو نه ساه ورکوله. حضور مبارک مې ورته راغی ورته وفرمایل حضور علیه الصلاة والسلام مصعب بن عمیر او انس بن نضر رضی الله تعالی عنه ته دومره جړلی و دومره سید الشهدا امیر حمزه ته نه و جړلی. حضور مبارک ورته وفرمایل انس بن نضر روانې مخه را سره کې وی او یا رسول الله مخه مې در سره کړې ده دوباره بیا یاد دهاني کوم محبوبه حوض کوثر باندې چې ما هیر نه کې ما ستا دپاره هېڅ قرباني ورنه کړه زما دې 100 بدنه وې 100 ځله دې جوړ شوی وې او 100 ځله دې یا رسول الله په تا قربان شوی وې. عزیزانو صحابه دي اقای نامدار بیا بار کسان چې څومره دي هغوی هم لږ را دننه کوي. تاسو را دننه راشئ بیان واورئ را دننه شئ بیا منزله بار ته ووځئ. خیر دی انشاءالله نیمه ګنټه بیان نورم کومه انشاءالله. د حضور مبارک را دننه شئ ټول لاس را مخکې شئ انشاءالله. لو سپیکر دی نه وي الله رب العزت د محبوب په مینه او برکت باندې به زما مړۍ کې طاقت اچي انشاءالله. حضور مبارک سره مې مینه ده والله العظیم. اقای نامدار بیان دی زما دننه زړه جاړي زما دننه زړه دردیږي. نن مې د حضور مبارک سره صحابه مخه کوي. عزیزانو صحابه کرام راغون شو او حضرت علی شیر خدا بیا را طلب کو و علی لار شه په منډه باندې لار شه او صحابه را جمع کا ما کې لږ طاقت راغلی زما لږ صحت برابر دی زه صحابه کرامو ته څو خبرې کول غواړم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او 2 صحابه ځان سره نور کړل. راځئ چې لاړ شو. حضور علیه الصلاة والسلام مبارک راځي او حضور چاته په شا کېږي نه. علي شیر خدا ته الله ډېر لوی طاقت ورکړی لیکن حضور علیه الصلاة والسلام ورته په شا نه شو. علي رضی الله تعالی عنه مبارک وفرمایل راځئ چې صحابه کرام ولاړ شو. حضور مبارک راول لاړل. حضور مبارک میں د دوی د راتلو نه وړاندې مور د مؤمنانو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دې دوران کې د هغې عمر 18 کاله دی. د مؤمنانو مور عمر 18 کاله دی. الله رب العزت ډېر لوی طاقت ورکړو. حضور مبارک ورته آواز کی یا حمیرا کله به چې حضور علیه الصلاة والسلام د مینې آواز کولو فرمایل بیا ورته یا حمیرا ای د سره رنګ خاوند. عائشه رضی الله تعالی عنها راغله لبیک وسعدیک یا رسول الله په ډېره خوشحالۍ باندې راغله. حضور علیه الصلاة والسلام مبارک باندې لاسونه مبارک کېښودل ورته وی یا رسول الله زما مور او پلار دې تانه قربان شي زه حاضره یم. حضور مبارک مې سترګې ورغلي واپس سترګې مبارک کولاو کړلي. د حضور علیه الصلاة والسلام سترګو مبارکو کې اوښکې لاړې راغلې. د حضور علیه الصلاة والسلام شونډې مبارکې وخځېدلې. بی بی عائشه دې تپوس کوي و زما مور او پلار درنه قربان شه. دې وخت کې تپوس کول تا نه ځان دپاره بېادبي ګڼمه خو یا رسول الله تا شونډې چا سره وخوځولې. وای ای د مؤمنانو مورې جبرائیل علیه الصلاة والسلام او اسرافیل علیه الصلاة والسلام او میکائیل علیه الصلاة والسلام او عزرائیل علیه الصلاة والسلام 4 واړه فرشتې راغللي. هغوی زما څنګ ته ولاړې وي چې کله زما د خولې نه اواز ووتلو هغې فرشتو را سره لاس ملو کړلو او راته وفرمایل ای د الله محبوبه
استا کورتا کوټه ته بی بی عائشہ راضی مونږ ته حیا راضی ته د عائشې سره دراز خبرې وکا ټول الحمدلله او به ورته فرمایل چې رب العالمین جل مجده ولا اله غیره ستا په بیانو باندې سلام وایي او موږ ستا تپوس ته راغلیو بس لاړو واپس هغوی لاړې ما هغوی سره څو خبرې وکړې دا سترګو چې اوښکې راغلې نو معلومیږي دا چې عایشې زما د استازي سره اخري خبرې دي د اسرائیل راتګ هسې نه وي د اسرائیل راتګ د څه دپاره وي ای د مؤمنانو مورې زه به هر ځم صحابه کرامو ته عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته وفرمایل محبوبه یو درخواست کوم عرض کوم محبوبه خواهش کوم محبوب صلی الله علیه وسلم سدي اے د مؤمنانو مورې اے د الله محبوبه بیا به داسې ورځ په ژوند کې کله راشي نن راپاڅېږه یو لاس زما په اوږه باندې کېږده بلاس دا حضرت سیدنا فاطمة الزهرا رضی اللہ تعالی عنہ اوگا باندے کی دا دروازے پورے بدی منگا بوزو التا صحابہ کرام والار دی علی شیر خدا والار دی عبداللہ ابن عباس والار دی ستا عاشقان والار دی خو یا رسول اللہ دا دلق خدمت موقع منتراکا مور د مومنانو مبارک او فرمایل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی ډیر خدا اے عائشہ راشه یو طرف ته بی بی عائشہ ودریدلا بل طرف ته حضرت فاطمه ودریدلا د فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا پیس کے مبارک سترګو ته نیولې ده وے بابا جانا ما خو خدیجی سره دومره مینه نه وه کړې زما خو خدیجه مور وه لیکن داسې پلار بچا نه وي لیدلی چې یو بچي ته دوه مینې ورکړې وي د مور مینې هم ورکړې وي د پلار مینې هم ورکړې وي اے بابا جانا زه به دې کوټه کې بیا چاته ګورم ما بتا باندې د خپل ژوند تکلیفونو تنده ماتوله که ما ته به مور یاده شوله ما ته به مې خور یاده شوله ما ته به بل څوک یاد شو یا محبوبه زه به تا ته رالم و بابا جانا تا به ما ته وکتل ما له به دې تبسم وکړلو زما د زړه غم به ختم شلو یا رسول الله یا حبیب الله زه چاته پاتې شلومه بی بی فاطمہ الزہرا تا بی بی عائشہ فرمائل اے دا حسنین مورے اے دا حسنین مورے تب اخبر من پا امام حسین ماتا کی امام حسین دا نامن اوڑان دی برا تردویختو مبارک پوری طول دا جناب رسول اللہ پشان دے و فاطمی زبسکوما ماتا اگوران کجالم زبجالم حضرت فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا حضور علیہ السلام لاس مبارک تاو کڑے دے او حضرت بی بی فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا حضور علیہ السلام سرا جخت روان دا یو قدمی واغستو بل قدمی چی اغستو لو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ رالا وی فرمائل اے دا مومنانو مورے اے عائشی دوشل کمی بابا جان والار دے عمر ابن الخطاب والار دے اے بی بی عائشی لگا موقع ما تراکا چودری سلور قدم ورسر زوالما دا بہر ند آواز شلو عبداللہ ابن مسعود ابا حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے ترالل آواز کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
या शफी अल मुज़निबीन, या रसूल अल्लाह मंग दी चाहता परी खुद लू जमंग द इल्म तंदा बसोग माताई। अली शेर खुदा वर तराग वर्तवी महबूब दरवाजे तरानीज दे दे लग करार कई पजान तकलीफ मती रवई वल्लाहिल अज़ीम साजिद सिनी दर्द द जनाब रसूलुल्लाह दर्द से वाकई लग करार कई लग आराम निसाई लग तहम्मुल और सब्र न कार वाखलई वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। आयात तब इंशाअल्लाह आज़म हुजूर मुबारक फिराक खुदा से फिराक न दे आजिजानो द हुजूर मुबारक फिराक ब मदीना मुनव्वरा बांधे ना बल्कि पु जिहान ब जलजल रावली हुजूर मुबारक इला वो कदम पूरे द आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा सर रागे हफ्सा रदियल्लाहु ताला महबूब जदिम बीबी मा जद खिताब उमर लुरिमा जद उमर लुरिमा जद शाम ताला कुरान आयतुन रागली महबूब अलग मा तटुम राका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह महबूब अलग तिम्मा तराका तो ज़माना खबर शवावे या रसूल अल्लाह मा तलग तिम राका महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुरीद आयशा हफ्से तलग तिम राका हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा आवाज गई ए लूरी ऐसा मागरानी लूरी ऐसा मागरानी लूरी जनाब रसूलुल्लाह ने माफी उकाड़ा द महबूब मुबारक आखिरी मुकाम दे वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबील अमीन। इंशाअल्लाह नूर बयान बाकी बे इंशाअल्लाह सहाबाए किराम दर्द जनशुम बयान बोले सहाबाए किराम तो हुजूर सर डेर अमीन हुआ सहाबा तो कसम तो खुदा के जिहान जिहान कार के दलो सहाबा व फरमाइल कि दुनिया द खुद रहमतल लिल आलमीन द मखदा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबील अमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। माता बाज़ मरगरो वाली तो हुजूर शान मुबारक बयान का लागी वफात बयान का तो मासड़ो खुदुम रख जड़े दे सखपुल गमुनता से दर्द वलेम अवल्लाहिल अज़ीम च बेगाद कार्टून नबे खबर शुम च फ्रांसी हुकूमत की बिया 60,000 कार्टून न छाप शुविद हुजूर खिलाफ मुजाहिद छिया अल्लाह या अल्लाह दी तबाह व बर्बाद के खुदाया खुदाया तो काफिरानो बांधे अल्लाह तो महबूब तो बरकत खुदाया पर अंसबानी अज़ाब रावली या अल्लाह पर अंसबानी अज़ाब रावली या अल्लाह पर अंसबानी अज़ाब रावली या अल्लाह तबाह बर्बादी की या अल्लाह तबाह बर्बादी की या अल्लाह तो वक्त फिरऔन ओबामा और दागी मरकरी खुदाया तबाह बर्बाद की या अल्लाह चाचे जमंग जुड़ा उतर दे वल खुदाया जुड़ने उतर दे या अल्लाह जुड़ने उतर दे या अल्लाह जुड़ने उतर दे खुदाया खुदाया द महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदलता वाले या अल्लाह द महबूब बदलता वाले या अल्लाह द महबूब बदलता वाले या अल्लाह द महबूब बदलता वाले खुदाया उमर निश्ता बिलाल निश्ता अली निश्ता अबू बकर निश्ता खुदाया
یا رب تو ورته پرانسه کې عمر پیدا کا، یا الله تو ورته پرانسه کې علي پیدا کا، یا الله یا رب یا ارحم الراحمین الله یهود او نصارا تباہ و برباد کی، یا اللہ تباہ و برباد کی، یا اللہ تباہ و برباد کی، یا اللہ چاچے دے محبوب خلاف بڑے کارٹون کی برخہ آقستے خدا اغوی تباہ و برباد کی، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اللہ دے مسلمانانو خپلو کی اتحاد و اتفاق نصیب کی، اللہ آخر وقت زمانگ دے ٹولو دا کلمہ نصیب کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول